بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. په دې باب کې عنوان د باب دا و چې من سن سنتا حسنه او سیئه، یعنی چا چې بنیاد د نیکی کې ښودلو او یا چا چې بنیاد د بدی کې ښودلو. مخکې حدیث تیر شولو په هغې کې دا خبره ذکر شوله، چا چې بنیاد د نیکی کې ښودلو نو د دپاره باید شی وي، اجر د هغې وي، تر څو پورې چې په هغې باندې عمل کېدلی شي نو په ده پسې نیکیانې رسیږي. نو په دې حدیث کې به دا خبره ذکر کړي، چا چې بنیاد د بدی کې ښودلو، د بد عمل بنیاد یې کېښودلو په یو ځای کې، نو په ده پسې به د دې ګناه رسیږي. حدیث راوړي په دې باب کې د ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ان النبي صلی الله علیه وسلم قال، نبی علیہ السلام فرمایلی دی: لیس من نفس تقتلو، نشته د یو نفس نه تقتلو چې هغه وژل کېدلی شي ظلما په ظلم سره. یعنی په دنیا کې که یو انسان وژلی کېږي په ظلم سره، الا کان علی ابن آدم الاول، نو مګر شته په زوی د آدم الاول چې هغه اولنی دی، کفل من دمها، حصه د وینې د هغې نه. ابن آدم نه مراد قابل دی. قابل چې و دا راولګېدلو خپل ورور حابل یې قتل کړو، مخکې د دې نه چا قتل نه پیژندلو. اول د قتل د وژلو بنیاد چا کېښودلو؟ قابل کېښودلو. نو اول ظلم ده وکړلو په قتل کې. د هغې نه وروسته اوس چې تر قیامته پورې چې څومره قتلونه کېږي نو د قابل دپاره به په دې کې حصه وي. تاسو وګورئ په دې باندې سړی سوچ وکړي، سړی حیران شي. قابل راولګېدلو، ورور یې قتل کړلو، د بنیاد یې کېښود. تر قیامته پورې څومره قتلونه شوي دي او څومره به نور کېږي. دا اوس صرف په فلسطین کې په ظلم سره میډیا چې ترې نه غږېږي 80,000، خو لیکن حقیقت کې بعض عربان پورته کوي چې 100,000 کسان د شهیدان شو. دا ټول په ظلم سره. دغه صرف د یو ملک، نور ملکونو کې داسې قتلونه کېږي په لکاو، صرف د یو کال 2 کالونو کې په لکاو خلک د قتل شول. نو د دې څومره اوس ګناه ده. نو په هر قتل کې به د قابل دپاره ځان ته حصه وي. دا څومره بدبخته انسان دی. نو په دې کې موږ تاسو د تحذیر راکوي، داسې نه چې چېرته په یو ځای کې د بدۍ بنیاد کېږدي. انسان باید خپل عمل ته وګوري. کله کله یو عمل وي سړی کوي و ګناه وي، خیر دغه ګناه بل چا کړي وي، بل چا بنیاد یې کوي، د انسان ګناهګار دی، لږ ګناه ده. لیکن که په دې ګناه کې سړی داسې شي چې هغه مؤسس شي، نو دا بیا ډېره خطرناکه خبر ده چې مؤسس شوله په یو ځای کې د یو ګناه. نو که دا اوس شته دی او که نشته دی، که دا ژوندی دی او که مړ دی، په ده پسې به حصه رسیږي. میټر به یې د برق په شان ته، د برق میټرونه نه دي، دا به پسې لګیا وي. دغسې دا ګناهونه به ده پسې لیکلی کېږي. په یو ځای کې مثلا بدعت نشته دی، یو سړی راغلی د بدعت جاري کړو. لکه په مکه مکرمه کې شرک نه و، د ابراهیم علیه السلام په ملت د خلک روان و. نو یو عرب راولګېدلو، د شام نه بوتان راوړله او دلته یې کېښودله، خلکو د هغې عبادت شروع کړ. نبی علیه السلام چې کله جنت ته تللی و جهنم ته تللی و، نو هغه کافر یې هلته لیدلی او په جهنم کې خپلې کلمې په ځان پسې راکش کولې. نبی علیه السلام په جهنم کې لیدلی و، ځکه د بنیاد د چا ایښی و؟ د شرک ایښی و. نو په دنیا کې بعضې کسان مؤسسین د شرک شي او د کفر شي، او بعضې مؤسسین او بنیادګر د یو ګناه کبیرې شي، یا یو ځای کې آلات جوړ کړي، د ګناه آلات جوړ کړي، یا یو ځای کې یو بدعت پیدا کړي. مثلا په یو علاقه کې
مولود څوک نه پیژني دا لاړ شي هلته مولود شروع کړي دا مولود د نبی علیه الصلاة والسلام دی او دا ډېر ثواب لري دا بدعت بنیاد یې کېښودلو اوس دا نشته په دنیا کې مړ شو لیکن دا چې په د مولود باندې عمل کېدلی شي تر هر وخته پورې چې کېدله په دپسې به ګناه لیکلی کېږي داسې نور ګناهونه دي چې انسان په هغې کې مبتلا شي لأنه كان اول من سن القتل وي ځکه چې دا اول هغه څوک و چې د بنیاد د قتل کېښودلو دا حدیث شولو باب في الدلالة على الخير والدعاء الى هدى او ضلالة اوس بل باب راوړي هر کله چې مخکې دا خبره ذکر شوله چې چا د خیر بنیاد کېښودلو هغې ته ترغیب شو اوس دلته دا باب راوړي چې خیر بنیاد به څرنګه یږدو نو دلته به اوس د خیر د بنیاد ایښودلو طریقه بیان کړي دا کتاب چې د امام نووي رحمه الله د دې مصنف دی امام نووي دا تقریبا په 6مه صدۍ کې تیر شوی نو ډېر ناشنا ښکلی کتاب یې لیکلی دی ډېر مناسبت یې د یو باب د بل باب سره دی او الله رب العالمین دومره مقبولیت ورته ورکړی دی چې عرب عجم یې ټول لولي ناشنا ښکلی کتاب دی نو د دې باب مناسبت واضح شولو دلته اوس طریقه د بنیاد ایښودلو د خیر ښیي نو بابا فی الدلالت باب د بیان د رهنمایۍ د خیر کې والدعاء الی هدى او دعوت ورکول هدایت ته او الضلالت یا گمراهیت قال الله تبارک وتعالى اول آیتونه راوړي وی الله رب العالمین فرمایلی دي اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وادعو الى ربك تدعوت ورکا وچات الى ربك رب خپل ته دی دلته اول مقصد ښیي چې سړی به دعوت ورکوي چاته به ورکوي او د څه شي به ورکوي هغه به وروسته ذکر شي دعوت به سړی الله ته ورکوي الى ربك رب ته قرآن کریم کې ما سوچ کړی دی فکر مې کړی دی د قرآن کریم چې خلاصه ماته معلومه شوې ده هغه دا ده چې د مخلوق تعلق د رب سره برابرول دی د قرآن کریم مقصد دا دی دا مخلوق چې د الله رب العالمین نه باغی شوی دی وحی راغله انبیاء علیهم السلام راغلي د ټولو مقصد د انبیاء دا دی چې د مخلوق رابطه د رب سره جوړه کړي دا د ټول وحی خلاصه ماته ښکاره کېږي نو دلته الله فرمایي چې تاسو راوبولئ خلک چاته الی ربک رب ته مخلوق ته به نه رابولئ بلکې رب ته به رابولئ پیر صاحب ته به نه رابولئ یو تنظیم ته به دعوت نه ورکوي یو حزب ته به دعوت نه ورکوي چې راشي دې ته نه رب العالمین ته به سړی دعوت ورکوي ډېر خلک ګوره د دعوت دعوې کوي چې موږ داعیان یو لیکن د هغوی دعوت چاته وي خپل تنظیم ته وي چې خپل تنظیم مضبوط شي کلک شي او د هغې کثرت پیدا شي یعنی ډېر ملګري پیدا کړي د هغوی دعوت چاته وي خپل تنظیم ته وي دا اصل کې دا دعوت نه دی دا دعوت غیر الله ته دی الله ته نشو چا مذهب ته دعوت وي چې زموږ مذهب قوي شي تابعدار یې ډېر شي دا هم الله ته دعوت نشو نو الی ربک رب ته او بله یوه خبر درته کوم هغه دا ده چې د صوفیانو چې څومره صوفیان دي د دوی تاسو دعوت مطالعه کړه یعنی د دوی بیانونه واورئ د دوی دعوت چاته دی بس خپل پیر ته دی تاسو وګورئ د پیرانو د مریدان چې بیانونه کوي د دوی ټول دعوت چاته وي پیر صاحب ته وي د خلکو په ذهن کې د پیر لویوالی ایښودل او د وحی مقصد شی ده د الله رب العالمین عظمت د مخلوق په ذهن کې ایښودل او د دې پیرانو دعوت شی ده د مخلوق لویوالی چې هغه پیران دي د هغې لویوالی او عظمت دا د مخلوق په ذهن کې ایښودل د دې وجې نه د قیسې میسې ورته کوي پلانکي پیر صاحب داسې کرامت و د پلانکي پیر صاحب داسې کرامت نو موږ په کرامت باندې څه وکړو چې ته اوس موږ ته د پیر لوی بیانوه د الله لوی بیان که د رب العالمین چې د هغې سره زموږ تعلق پیدا شي دا اصل دعوت نه د غیر الله ته دعوتونه دي کاش چې اوس مثلا دا خلک به دې باندې پوهېدلی زه کله کله به دې باندې سوچ کوم کاش چې به د افغانستان کې صحیح دعوت وای صحیح دعوت
صحیح دعوت دا دی چې رب العالمین ته خلق دعوت شي، د الله دین ته دعوت شي، غیر ته دعوت نشي. او په دعوت کې څه شی وشي؟ قرآن او حدیث وحی دا بیان شي. دا بیان نشي چې مثلا نور کتابونه به دې کې تدریس کړی شي. اوس مخکې به بخوا به خلکو شی تدریس علی مثنوي، دا د رومیو کتاب دی، دې ته د قرآن کریم نه اوچت حیثیت ورکړی و. د هغې نه مخکې د غزالیو کتاب و احیاء العلوم، د هغې تدریس به کېدل، هغې ته به خلکو دعوت ورکول. اوس فیض الاعمال ته دعوت ورکولی کی، راشه چې فیض الاعمال درته ووایم. نه د الله بنده راشه، د الله کتاب او دارنګه د سنت د رسول الله د دې دعوت خلکو ته ورکړه. وقال تعالی او دارنګ الله ویلی دی ادعو الى سبیل ربک، دعوت ورکس لار د رب ته. لار د رب څه د اسلام دی، بالحکمت په پوهې سره، والموعظه الحسنه او په واعظ ښایسته سره دعوت ورکړه. دلته طریقه د دعوت ورکولو ښیي. مخکې دا ذکر شو چې دعوت چاته ورکړی شي؟ الله ته. د مخلوق ربط، د مخلوق تعلق د الله سره پیدا کړ. ښه څنګه پیدا کړ؟ بالحکمت، په حکمت سره. حکمت نه مراد علم دی، په علم سره دعوت ورکړه، په جهل سره نه، په ناپوهۍ سره نه، په علم سره. اول سړی به عالم وي، بیا به په علم کې مطلب دا وي چې انسان مقتضی الحال وپېژني چې اوس مثلا د مخاطب زما څنګه دی، عالم دی که ناپوهه دی. که عالم و نو علمي خبره ورته وکړه، او دارنګه که جاهل دی ناپوهه دی نو هغې ته ساده خبرې وکړه. د دې سره اهمیت د مسایلو وپېژنه، اهم فلاهم ورته بیان کړه. یو سړی دی مثلا توحید پکې شته دی، نو هغې ته د سنتو تعظیم بیان کړه چې د بده کې سنت تابعداري راشي. یو سړی په سنتو باندې روان دی لیکن عقیده یې خرابه ده، نو هغې ته دعوت د توحید ورکړه. لکه ډېر خلک تاسو وینئ په د جامعه کې ډېر متقیان دي لیکن عقیده یې خرابه ده، نو هغې ته باید د عقیدې دعوت ورکړی شي. نو مخاطب پېژندل دا حکمت دی. د مخاطب حال پېژندل چې دی په څومره اندازه کې دی، نو په هغې اندازه کې درته دعوت ورکول پکار وي، اهم فلاهم. والموعظة الحسنه او په واز ښایسته سره. واز ښایسته دې ته ویلی کېږي چې نرمه لهجه، خبره سخته، لهجه ورته نرمه. شعیب علیه السلام دا یو پیغمبر دی، دې ته خطیب الانبیا ویلی کېږي. په قرآن کریم کې واقعات الله ذکر کړي دي. خطیب الانبیا د دې وجه نه ورته وایي چې دا ډېر بلیغ انسان و. د به خلکو ته دعوت ورکولو، د هغه ته امتیانو ته داسې دعوت به ورکولو چې خبره به ډېره سخته وه، خو لیکن په داسې نرم الفاظ باندې چې په هغې کې یو مخاطب د ځان نه څه شي، متاثره شي. الفاظ ورته نرم استعمالول، دا ځان ته لهجه غواړي، دا ځان ته طریقه غواړي. دعوت هم داسې نه دی لکه څنګه چې زموږ بعضې ملګري هر سړی وایي چې زه دعوت کوم. نه، د دعوت دپاره اصول دي. علماو بسته کتابونه پرې لیکلي دي په دې اصولو باندې. یو څه آداب او یو څه شرطونه د دعوت ما په یوه کتابچه کې راجمع کړي دي. او اراده مې هم دا ده چې کله داسې یو موقع پیدا شي په منبر باندې سړی بیان کړي د اصول دعوه، کوم اصول باید سړی مراعات کړي په دعوت کې. کله کله انسان د بې تجربهګۍ د وجې نه، بې علمۍ د وجې نه په ځای د دې چې یو سړی دعوت کړي هغه نوره متنفره کړي. یعنې په بعض ځایونو کې سختي شریعت نه وي کړی، یو سړی سختي کوي نو دا اوس نقصان پیدا کوي. دا د څه د وجې نه کوي؟ دا د ناپوهۍ د وجې نه کوي. نه کوم ځای کې چې الله او رسول سختي کړې دلته سختي وکړه، کوم ځای کې چې الله او رسول سختي نه ده کړې هلته سختي مه کوه. کوم ځای کې چې مثلا په یو مسله په دوه مسلو کې ګنجایش شته دی چې دواړو باندې د عمل وکړی شي، نو هلته به سړی بیا سختي نه کوي. مثلا اقامت ته، اقامت دواړه راغلی دی، یعنې فرادام راغلی دی او جبت هم راغلی دی. یو سړی صرف دې ته لګېږي چې نه دا دې ولې وکړو، دا اوس هغه نه دی، دا اوس دعوت طریقه نه ده. دارنګه لاس پورته کول شوله، څوک تر اوږو پورې پورته کوي، څوک یې د غوږو ته نرمۍ او څوک یې د سینې پورې. درې واړو کې پراخي شته ده. نو سړی به داسې نه وي چې نه خامخا به ته تر اوږو پورې پورته کوي، د غوږو برابر دی کله بس ته بدعتي شوي. دا اوس ناپوهي ده. ډېر دغسې مسایل ماته الحمدلله معلوم دي چې په هغې کې پراخي شته ده. نو په کوم ځای کې چې پراخي وي هلته به سړی پراخي وکړي، سختي باید په هغې ځای کې ونه کړي. دا اصول د دعوت دی. وقال الله تبارک وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى، تاسو یو د بل سره کومک وکئ په نیکۍ، والتقوى په تقوا کې.
تعاون علی البر، بر تعلق لري چا سره؟ د مخلوق سره. او تقوا تعلق لري د الله سره. وقال تعالی دارنګ الله فرمایلی دی ولتکم منکم امه، وی دې ستاسو نه یوه ډله یدعون چا دعوت ورکوي للخیر، خیر ته، قرآن او حدیث ته دعوت ورکوي. په تاسو کې د یوه ډله وي. نو په دې کې دا خبره موږ تاسو ته ثابته کړه که موږ تاسو غواړو چې د خیر دپاره بنیادګر وګرځېږو، نو رهنمایي به چا باندې کوو؟ په خیر باندې به رهنمایي کوو. نو رهنمایي په کومه طریقې سره کیږي؟ دا به انشاءالله به سباني درس کې بیان کړو، هغه طریقې د رهنمایي چې په دې طریقې او کوم عملونه، دا به انشاءالله راتلونکي درس کې وایو. وبالله تعالی التوفیق.